الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل أو كما قال. درود شریف ہوئے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. جناب صدر محترم او زما د دې علاقې عزتمند مسلمانانو ورونو، نن بیا په دغه دارالعلوم کې د دې مدرسې د فضلاو او تقریبا د 13 کسو حافظانو 30 کسانو حافظانو دستاربندی ده. دارونو زمونږ د دینی مدرسو یو طریقه را روانه ده چې کله تعلیمی کال خلاص شي نو دغه یو جلسه جوړه شي د واعظ پن نصیحت او نعتخوانه او هغه کې حافظان وي او علماء وي، هغه ته مشران په سر پټکي په سر کې دغه ورته سندونه ورته ورکی د دې یو څو فائدې ورونو. یو فائدہ خو دې چې دا کم بچي حافظان شي یا علما شي نو دا غي د پاره دا یو اعتماد دی د مدرسې محتمم صاحب، ناظم صاحب، اراکین علما چې دا کم پټکی ورته پسر کی دا پدوی اعتماد دی چې دې په دې میدان کې کامیاب شو. دویم مقصد دی چې د دې رشتہ داران پلاران راشي هغه وویني د خپل بچو دا پټکی سند خوشاله شي چې شکر دې زما بچي الله عالم کو حافظ شو. دریم دای چې کوم عام نور مسلمانانی داغی مسلمانانو په زړه کې یو جذبه پیدا شي چې نن خو د فلان کی بچي حافظ شو، افسوس او ارمان چې زما بچي په دې صف کې ولاړ او نن د حفظ د غلوې سند او د قران حکیم د حفظ د لوی پټکیم داغه په سر تړل شوی وي، یو رغبت پیدا شي، زړه کې یو جذبه پیدا شي چې زم خپل بچي او باسم. یو بل فائدہ مور کیوی چې
د محتمم او د مدرسې جامام پاک شي. ډېر خلک په مدرسو د اعتراضونه کوي چې دا مدرسې دی او جوړیږي او پیسې غونډي او دادی. نو محتمم صاحب هم خلکو ته وښیي چې ګورې ستا هغه روپۍ او 2 روپۍ یا ستا هغه چنده او مدرسې سره امداد عبس لا نړه په هغې دومره کار وشو چې رب العالمین دغه 23 بچي د قرآن په رڼا باندې منور کړل. زما خدا سوچ دی چې په کال کې یو بچی حافظ شو دا لویه کارنامه ده. یو بچی په دې ټوله علاقه کې چې یو بچی په ناظره قرآن ختم کیا علم زده کی په دې دور کې دا ډېر لوی سعادت او فخر دی. نو محتمم صاحب او د هغه ملګري تا ته دا ښکاره کوي نن چې د دغې مدرسې نه 30 بچي 30 بوټي 30 ګلان زرغون شو. دا به اوس په 23 ځایونو کې مدرسې جوړې کړي. 30 بچي به 30 درسونه جوړ کړي او بیا به هغوی خپل ځان له باغچې د قرآن جوړوي. نو عام مسلمانان چې چا کې عقل و فکري ابا نورم ترغیب زیات کی چې یاره دې مدرسې سره خو امداد پکار دی. دا خو زمونږ هغه 1 روپۍ او 2 روپۍ یو ټوکړه ډوډۍ باندې ډېر لوی خدمت کوي. د مدرسې لمن هم پاک شي او خلکو له ترغیب هم ملو شي. نو په دغه بنیاد زمارونو دا جلسې زمونږ دینی مدرسو کې د کال په آخر کې کېږي او اسې د قرآن حکیم د قرآن د علم د هغې د حفاظت ذمه داري دا زما استانه ده. دا د چا درونو؟ د الله. جواب راکړئ د چا ده؟ د الله. د چا ده؟ د الله. رب العالمین خپل فرمایي قرآن حکیم کې انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. دا قرآن چې عظیم نصیحت ته الله فرمایي ما نازل کړی دی او دغه قرآن حفاظت زما ذمہ داری ده. نو چې الله د کوم څیز د حفاظت ذمہ داری واخلي اسی پښتو کې عامه خبره کوو عقل او سوچ باندې به مونږ خبره وکړو چې الله ذمہ داری والی د کوم څیز هغه کې سکوتا یو نقصان راتلی شي نشي راتلی. نو چا د حفاظت ذمہ داری اغشته ده؟ الله. څوک به حفاظت کوي د قرآن؟ الله به کوي. اوس رب العالمین ولا اسباب پیدا کړي دي. دنیا خدار الاسباب دی. بیر سبب نه الله یو کار کوي نه اگر چې کولی شي. خدا د اسباب یو دور شروع دی. نو رب العالمین د قرآن د حفاظت لپاره بیا دغه علما حافظان قاریان او دغه درسګاهونه دینی مدرسې دا الله پیدا کړي دي او د دې په ذریعه رب العالمین د قرآن حفاظت کوي. ولې ذمہ الله غشته ده او دا قاریان او حافظان رب العالمین غیر لپاره مقرر کړي دي چې دا حفاظت به تاسو کوئ. او دا سلسله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه نه شروع ده اوسه پورې روانه ده او تر قرب قیامت پورې ان شاء الله دا سلسله به جاری او ساری وي. ټول وای الحمدلله. یو بادشاہ تیر شوی د مامون الرشید مونږ هم دا جلسې کوو دا د مخکې یو سلسله را روانه ده یو جاری تسلسل دی. دی مامون الرشید اگر چې اخر کې دی لږ معتزل شوی دی خو په هغه زمانه کې د قرآن او د دین ډېر لوی خدمت هم کړی دی. هغه دور او زمانه داسې وه چې بادشاه که به زړه غوښتل که به نه غوښتل خوا به مجبوره و. د هغه وزیر د هغه د کابینې ملګری د هغه د شورا ملګری که هغه به زړه غوښتل که به نه غوښتل خو مجبور به و دی ته. دور داسې و چې هغه به خامخا د قرآن او سنت او د دین خدمت کوه. نو دی مامون الرشید په خپله زمانه کې د قرآن او د علم ډېر لوی خدمت هم کړی دی. د دې یو طریقه وه چې ده به کال کې یو جلسه جوړوله لکه نن چې زمونږ او ستاسو کومه جلسه روانه ده او دا به یو لویه جلسه وه د هغه او دربار شاهي کې کوم وه هغې کې به جلسه وه هغې کې په زرګونو نه په لکونو خلک به پکې ناستو
بادشاہ بم په تخت شاہی ناستو، وزرا بم ورسره او هغې سره به د هغه د سلطنت او د هغه د بادشاهۍ چې کوم نږدې خلک وو اب هم ټول ناستو، علما به هم ناستو. دغه د لار مولانا صاحب ته پرېږدي. نو پلکاو خلق به د هغه مجلس کې ناستو په زرګونو، او څومره چې د هغه زمانې علما به و، فقها به و، مجتهدین، لوی لوی بزرگان دا به مجلس کې ناستو. تقاریر سلسله به چلېدله، نعتخواني به کېدله، د قرات مقابله به کېدله، او بیا به بادشاہ په خپل لاس باندې انعامات تقسیمول. روټۍ او د هغه زمانې خوردنو چې څه و هغه د بادشاہ په ذمه و. نو یو کال دغسې یو لوی اجتماع جوړه ده، ډېر زیات خلک ناست دی، بادشاہ په هغه خپل تخت شاهي ناست دی، او ټول وزیران هم دي ورسره، علما هم دي. یو خط بادشاہ ته راورسېد، د سټیج چې کوم ناظم دی سیکرټري هغه ته چا یو خط راولېږه. خط کې ورته لیکلي دي چې زه یو مسافر په دې لاره روان یم، زما زړه غواړي چې زه دې مجلس کې یو تقریر وکړم، نو تاسو مهرباني وکړئ ماله موقع راکړئ. بادشاہ ته چې هغه کله مامون الرشید ته د سټیج هغه ناظم سیکرټري خط وښو، خوشحاله شوې، ډېره ښه ده، موږ ټول عمر د خپلو علماو تقاریر اورو، نن به د دې میلمه م وورو چې دې څه وایي. دې یې راوغوښته، خړې پړې جامې چولې دي، او د سفر هغه دوړې او ګرد و غبار پهلو ته دی، هېڅوک یې نه پېژني چې دا ملا صاحب د کومې زمانې دی او څوک دی او د کومې ځای دی. چې رانږدې که بادشاه ورته وایي چې میلمه د کوم ځای؟ وایي صاحب زه خو یو مسافر په دې لاره تېرېږم، دلته څنګه راغلی؟ وایي دا یو علمي غوندې مجلس مې ستا ولیده، زړه مې غواړي چې دې کې زه یو څو خبرې وکړم. وی وطن دې څه دی؟ وی جی بس یو مسافر په لاره تېرېږم، زما وطن سره څه کار دی؟ خو که اجازت راکړې چې دې خلکو ته د دین یو څو خبرې وکړم. که نه راکړې چې ځم؟ وی ته به په کومه موضوع تقریر کې؟ عنوان به دې سي، سړی چې تقریر کوي د هغه لپاره یو موضوع وي. وی زه به صاحب د قرآن په علومو تقریر کوم. قرآن حکیم کې چې الله تعالی دا د علومو یو سرچشمه ده، دې کې کوم علوم رب العالمین پټې ښودې دي زه هغه تاسو ته ښکاره کوم. اخیم چې الله دې قرآن حکیم کې د دغه د علومو ذکر کړی دی او د هغې مبادي اصول ذکر کړي دي، د هغې ترغیب د بعض علم الله ورکړی دی. دا د خلکو ته ډېره ښه ده، ټایم یې ورکړه، دې میلمه تقریر شروع کړه. خو داسې تقریر د وکړه د قرآن حکیم په علومو چې په هغه مجلس کې څومره خلق ناستو، نو هغې ټولو په دا خوله کې ګوتې ومنډلې. هغه زمانه کې چې کوم مروج علوم دي یو راوباسي، دا فلان کې علم دی، د هغې اصولو ته رب العالمین قرآن حکیم په دې صورت او دې آیتونو کې اشاره کړې ده، دا علم دی هغې ته دې اشاره کړې ده، یو او مجلس کې کم خلق ناست دی. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه غوندې شخصیات پکې ناست دي، امام محمد رحمت الله علیه، امام ظفر، دا د زمانې مجتهدین او فقها او ائمه کې ناست دي، هغې خوله کې ګوتې منډلې دي چې خدای پاک دا مولا د کوم ځای نه راغلی دی، دا دومره لوی علم رب العالمین ته دله ورکړی دی. واقعي رب العالمین دی علماو له هر چا الله یو علم ورکړي. زمونږ په علاقه کې یو ډېر لوی عالم تیر شوی دی، یو بهترین حضرت علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه، چې هغه له الله کوم علم ورکړی او رب العالمین هغه له کومه ملکه بیا ورکړی و، نو هغه ما ته یو ځل یو مناسب خبره کوله چې نوې د دیوبند دارالعلوم نه راغی، نو زمونږ په کلي کې ګړی ورته وایي، د ګړی امیا صاحب مو حضرت مولانا صاحب دی غالبا پیژنده، ډېر لوی علماو په هغه ګړی کې، نو هغه د
تقریر ته راوغوښتلی شو، خو دا وی بلکل د نوې زمانه وه چا داسې پوره نه پېژنده. نو هغه خلق لګېو چېرې دا نوجوان مولا راغلی دی، دی به زمونږ د علماو مخکې څه ووایي، علماو مخکې تقریر هم ګراني، دی به څه ووایي، ده دا خبره واورېده. نو افغاني صاحب کې ځان یو خپل جلال هم بیا و. نو چا کېناست نو تاسو نه تپوس کوم چې تقریر زه په یو آیت باندې وکړم او که په یو جمله وکړم او که په یو کلمه وکړم او که په یو حرف وکړم. خلک ناست وي صاحب په یو حرف تقریر وکړه، ویل چې نون والقلم وما یسترون. نو نون باندې هغه خپل تحقیق شروع کړو، د بیا دریابي حیواناتو ذکر ماسخوتن مانځنه پسې شروع کړې وه. وایي چې سحر بانګ ملا وی الله اکبر، وی دی چې بیان خو اوس پکې ډېر پاتې دی، خو زه دا به چې د بل وخت ورپسې به ووایو چې والقلم وما یسترون. واقعي هغه الله یو علم ورکړی و. نو دې مولانا صاحب چې تقریر شروع کړ، نو دغه کوم علما چې ناست دي، فقها ناست دي، مجتهدین ناست دي، هغې ورته خوله کې ګوتې ونیولې چې الله دا سړی د کوم ځای نه راغلی دی، یو د یو نه تپوس کوي، بل د بل نه پېژنې، هېڅوک نه پېژنې. او چې کله فارغ شو نو بادشاه ورته پاڅېده، ورته غاړه ورته ځان سره خوا کې کرسۍ باندې کېنو او د ډېر زیات محبت مظاهره یې وکړل. ته صاحب د کوم ځای یې؟ وی نه به زه خو مسافر یم او د نظم. وی نه دا چېرته کېدی شي، ته به دلته مونږ سره پاتې کېږې، خپل کلی به ښې، خپل خاندان به ښې. وی صاحب زما کلي خاندان سره ستا څه تعلق؟ هېڅ دا ضرورت نه محسوسوم، بس ما له اجازت راکوئ. نه سوال نه پیدا کړي، ته به دلته ما سره تا نه وزیر جوړم، تا له خو الله ډېر لوی علم در کړی دی، تا نه زه قاضي جوړوم، قاضي القضات دنه جوړوم، نوکران در کوم، بنگله دله در کوم، ما سره نږدې به ناست دی، ته اوس ما نه نشې تللی. دی ورته وایي نه صاحب زما اوس تا نه کېږي، زه در نه ځم. هغه زمانه رونو د علم زمانه وه، بادشاه به عالم و، د هغه وزیران به علما و، د هغه مشیران به علما و، د هغه قاضیان او قاضي القضات به عالم و، د دین خدمت به کېده. خدمت هغه دور کې په دې شوی دی. او نن الله دې پرې رحم وکړي، زمونږ بادشاه ته ګوره، زمونږ وزراو ته بیا ګوره، زمونږ ممبرانو ته بیا ګوره، زمونږ شورا والا ته بیا ګوره. دا الله فضل دی په دې دور کې، په قومي اسمبلی کې او په صوبایي اسمبلی کې الله تعالی څه علما میدان ته راوښکي دي. او خفه کېږو به نه، دا هم د خلکو د سترګو ازغي دي. قسم په خدای کې څوک برداشت کولی شي که نه کولی شي؟ دا شاته خلک جواب خو لږ راکوئ که نه، برداشت کولی شي؟ نه شي برداشت کولی. او غوبل جوړ دی. مولا ته ګوره، مولیان ممبران شو، مولیان اسمبلو ته لاړل، اسلام را نغی، اسلام څه شو؟ او دا خو موټ مولا نه ورکوئ، مولا صاحب اسلام څه شو؟ نه اسلام شو نه دا شو. زما په خیال دلته به څوک دا خبرې نه کوي. که کوي هر ځای کې، زه یم که زمونږ وطن کې دا خبرې کېږي. ستاسو علاقه خو الحمدلله د علم علاقه ده جناب. مولانا صاحب د باچا خان مولوي صاحب ذکر وکړو، د دې والد صاحب مولانا فضل حسین صاحب زمونږ د باباجي د خاص ملګری و، هغې سره ډېر تعلق و، بابا د هغې نه د هغه نوم اورېده. حضرت صاحب دې تشریف فرما دي، دا واقعي دا دلته کې زروبی کې وګوره، شاه منصور کې وګوره، داګی کې، دا د علم دور دی دلته تېر شوی یم دی، اوس هم الحمدلله شته دی. نو دلته به زما په خیال دا خبرې کمې کېږي که نه زیاتې کېږي؟ زیاتې به ځکه کېږي چې د دې خلکو به زیاته ګیلئ. نو دا خبره اسلام خورا نه دی. او علمات اسمبلو ته ولېږل او نه اسلام شو نه بل شو نه بل شو نه بل شو. دا یو پراپیګنډه شروع ده. قسم په خدای که دا څوک برداشت کوي چې دا مولا ډوډۍ ولې خوري، اسمبلي خو لا ډېره لویه خبره ده. ما یو سړي تپوس وکړم، هلکه ته مولا پسې خبرې کوې؟ زما وایي تا پسې خو نه کوم، که نه تا سره خو ماشنۍ ده. هلته زمونږ یو بل ممبر دی، زه هغه پسې، مې هغه پسې ولې کوې؟ رښتیا ووایه، ستا په کلي کې ستا په کوڅه کې خو هم خدمت یې وکړه که نه؟ اسلام خو به موت یو بل پېژنو سره چې ستا اسلام څونه خوښ دی. ما ته وی قسم دی مولانا صاحب د دونه درته ووایم، او وی دا مولانا صاحب مې په دا موټر کې نه دی خوښ. زمونږ په زړه تاو تېرېږي چې دا مولیان پرون به خو زمونږ په دروازه کې چغه واله وظیفه راوړی، خدای مو بخښه، زمونږ ډوډۍ به خوړی، اوس هغه موټر کې ناست دي، اوس هغه اسمبلی کې ناست دي، سپینې جامې اغوستې دي. دا خو زمونږ
امسایه او دا څه ورته خلک وایي دا لاندې طبقې والا خلک دا خو هغه خلک وو چې زمونږ دا ډوډۍ به مونږ ورکوله جومات کې کوټه به مونږ ورکوله اوس هغه خلک موټرو کې سمنو ته لاړل زمونږ زړه سوځي دی باندې نور څه نشته یعنی قسم دې زه کله کله وایم چې دې حکومت کې او مخکې کې کوم واضح فرق دی نو چې سترګې پټې کړي نو به انشاءالله دا فیصله ته وکړې ښکاره فیصله به وکړې راشه وګوره تا ته زه ریکارډ ښیم ریکارډ د مخکنو خلکو د اوسنو خلکو نو که سترګې دې لږې کولاو کړه نو ته به ومنې چې واقعي دا ریکارډ دا ثابت دی دا ما سره کاغذونه موجود دي د اسمبلی ریکارډ ما سره موجود دی چې ستا د دې قوم دا پیسه به په څومره بېدردۍ او څومره ظلم باندې دې قوم خوړله ته پته نه لګي یو ممبر سابقه صرف د یو غاښ د علاج دپاره یو غاښ د علاج دپاره ستا د خزانې 40 لکه روپۍ ایستې دي 40 لکه روپۍ یو غاښ د علاج دپاره یو بل ممبر د خور علاج کړی د خور په لندن کې او د خزانې 1.15 لکه روپۍ ایستې دي او د خور علاج خو په سرکاري خزانه کولی نه شي نو بیا په کاغذونو کې لیکي چې دا زما ښځه ده اوس هم درې بودنې په کیسونو کې ګیر دی وښایه که نه یو ممبر په جامه دا داغ وښایه د یو وزیر په جامه دا داغ وښایه د یو وزیر اعلی په جامه دا داغ وښایه مخکې ورځو کې زموږ یو ممبر و هغه یو درخواست ورکړ چې د وزراو اخراجات علي منتدغه شي ښکاره شي دا اسمبلی کې بیا راوباسي ټول چې راووتل او هغه ښکاره و نو هغه واضح و چې دا د دومره خرچه شوې ده د مثلا ټي بل اغشتی دی د میډیکل بل دی 2000 1000 3000 چپ غلی ناستو بیا ما ویل اوس به موږ ستاسو د هغه سابقه دور راوباسو چې تاسو کوم خان په بډه کړی دي ښکاره فرق نه کنه شریعت متعلق خو خبر ښکاره ده خو که موږ پې سوچ وکړو شریعت بل اسمبلی نه پاس شوی دی عمل لا نشته دا به زه منم تاسو به منئ د هغې د عملیت دپاره او تنفیذ دپاره موږ یو بل ایکټ جوړ کړی هغې ته حسبه ایکټ وایي حسبه ایکټ اوس زمونږ بدقسمتي دا ده چې مرکز زمونږ مخالف دی په صوبه کې لوی لوی خلک مونږ ته د مرکز د طرف نه مخالف ناست دي حسبه ایکټ کې دا شرط دی چې گورنر صاحب دستخط له به ځي گورنر صاحب دستخط له تللی دی هغې نظریاتي کونسل ته لېږلی دی دوباره بیا گورنر صاحب له تللی دی هغه بیا نه دی واپس کړی اوس دا دریم ځل باندې که هغې واپس هم نه کړي اول خو زمونږ امید دی گورنر صاحب زمونږ مسلمان دی زمونږ رور دی د هغه په زړه کې دغه جذبه به د اسلام وي کوم چې زمونږ دا مونږ غواړم دا چې الله تعالی هغه له توفیق ورکړي او په هغې دستخط وکړي او راشي او د اسمبلی نه پاس شي که بالفرض هغې دستخط هم نه که دغه شرط دی اوس ختم دی 2 ځلو نه پس دریم ځل لیږل پکې نشته اوس که دی ها کوي که دی نه کوي خو چې شي یو ځل واپس راغی اسمبلی ته به پیش کېږي او اسمبلی نه واپس کېږي نه یو پراسس یو طریقه کار خو شته که نه یو سړی که یو کوټه جوړوم نو کوټه باندې خو چې د شپې به ته پیسې هم کېدې او کروڑونه روپۍ هم کېدې نو سار خو کوټه نه جوړېږي که نه هغې دپاره خامخا یو نقشه پکار ده هغې دپاره یو بنیاد پکار دی هغې له دیوال پکار دی ګلکار پکار دی مستري پکار دی میټیریل سامان پکار دی نو په هغې خو به میاشت 2 کال خامخا لګي که نه 55 سال په دې وطن د الحاد او د دلالت او د کفر سیلاب او متیادې توی شوي دي کم از کم دا صفا کول او جارو کول په کال یو نیم کې نه کېږي دا ټایم خامخا غواړي خو د الله فرق دی فرق به تاسو محسوسوئ تاسو ورشه وګورئ تاسو وزراو سره ماته یو وزیر صاحب خبره کولی او ممبر مخکې وزیر اوس ممبر دی وی مولانا صاحب امپیګان تاسو په شرمونو شرمول مې ولې وی دا خلکو ته خو موږ دا ممبري یو اسمان ښکاره کړی دا چې برالل زموږ حجرو کې په خاورو کې به ناستو دې له به موږ 11 نه مخکې راوتونه دې خلکو سره موږ ملاقاتونه به نه کول اوس تاسو زموږ دغه حیثیت برباد کړ که جنازه کې بیا ولا کاغذ لیکې که جمعات کې بیا ولا کاغذ لیکې که پلار کې ودرېږي بیا د خلک راځي سار وختي ورسره تاسو ناستې وایي هغه حیثیت د ممبر یې ختم کړ دا حقیقت دی ګورئ هر وخت ممبر تا ته ملاویږي وزیر تا ته ملاویږي د خوراک او د خوردنوش او د سرکاري خزانې هیڅ قسمه دا داغ به په انشاءالله العزیز نه
او د ټولو نه غټه خبره دا د الله شکر ادا کړه ټول وای الحمدلله بیا وای الحمدلله د زړه نه درته وایم قسم پر رب العالمین که د علماو دا اکثریت په اسمبلو کې نه وی راغلی دا اکثریت او تا نن په مخ د ځمکه دا مدرسې کولو لیدې وې دا ما په مخ لاړو دا د امریکې یو سازش شروع تاسو دلته کې چغې نه والي کېدې چې مدرسه باندې جوړېږي رجسټریشن یې ولا ختم نه کړې نوې طریقه کار د رجسټریشن یې شروع نه کړ تاسو ته پته نه ده دا اعلان نو کړی صدر صاحب چې جماعت جوړېږي نو اسی ته به ضرورت وي شوی که نه شوی نه خدای لپاره رښتیا ووایه نو اسی ضرورت پي کلب جوړېږي نو اسی ضرورت نشته دغه ډمان راځي د شپې واده کې ګډېږي نو اسی ضرورت نشته د الله کور جوړېږي په خپله چندې دې جوړو هغه کې نو اسی ضرورت دی لوډ سپیکر باندې پابندي لګېدلې وه که نه خدای لپاره رښتیا ووایه لګېدلې وه لوډ سپیکر دی ذات دی جماعت دې کولاو دی مدرسه جوړوه الحمدلله طالب زما په الله یقین قسم درته خورم زما مدرسه کې یو طالب حکومت ونیو دا مولانا ظهور الحق صاحب ناست یو طالب حکومت گرفتار کړ دوره حدیث نه بالکل شپې جماعت نه گرفتار کړ سهار علم طالبانو یو طالب نشته پته ولګېده دا حکومت نیولې سیډي سره ډېره موده ورسره اخر کې را پرېښود ما کېنو ما وی مولانا صاحب څه وایي بس ونیوم څه وی در وی ما ته دا وی چې ته دا ما ته ووایې چې د اسامه او د ملا عمر ملګری هغې راته وښه چې کوم ځای دی چې زه خو د حدیثو طالب یم خدای ظالمانو الله نه نه یېرېږې زه اسامه څه پېژنم ملا عمر څه پېژنم د حدیثو طالب یم خدای نه ویېرېږې پرون بخاري نه راپاڅېدم جومات ته رالم تاسو ونیوم بخاري لحاظ وکړئ د احادیثو لحاظ وکړئ او داسې ظلم به را سره کو چې خپې به را لوچتې کړې پکې پورې یې ځان کړم پکې به تاوېده زه به ورسره تاوېدم یو طالب سره دا ظلم دی که نه دی ظلم نن چې دا په افغانستان کې څه کېږي تاسو هم تپوس کوم دا انصاف دی که ظلم دی وایې که نه دا عراق کې چې څه کېږي انصاف دی که ظلم دی دا فلسطین کې چې څه کېږي انصاف دی که ظلم دی دا دهشتګردي نه ده مدرسو کې دهشتګردي کېږي دا بچی چې مخامخ دا ګلونه ناست دي خدا لپاره وایه دا دهشتګرد دی که د قرآن خدمتګار دی وایه دا خو هغه خو امریکا دا دهشتګرد دی او د امریکې هغه بچي چې نن هم ستا د متحده مجلس عمل ورسره مقابله ده هغې هم نن وایي چې دا دهشتګرد دی پټکو والا کوم ځای پرېږدي پټکو والا پرېږدي مدرسه پرېږدي هغه طالب خپې به وتړلې او تاوېدم به او دا به وي چې نه ته به لازمن د اقرار کې د بجلۍ شاټونه به راکول ما به دا لمن دي وه د خدای خاطر وکړې زه د بخاري طالب یم ما خو پرون بخاري درس کې د نبي علیه السلام د احادیثو نه پاڅېدم ظالمانو کتابونه مې تاخ کې کېښودل تاسو روچت کړم ما سره وسله کم نو ما سره کلاشنکوف کم دی چې ښې وډبه او شاټونه یې ورکړل او ځوان دی که غریب او هېڅ معلومات ورته حاصل نه شو مولانا صاحب معافي غواړو خفه نه شي مونږ شک در باندې چې تا القاعدې والا مونږ تا پرېږدو مونږ ته خیر یې مه کوه مونږ ته ازار ونه کړي دا دور زمونږ په طالبانو تېرېده دا به راتلل دا ایجنسو والا څو طالبان دي افغانستان څونه دي پاکستان څومره دي ډوډۍ کوم ځای نه راځي چندې کوم ځای نه راځي تاسو تپوسو کې دي مدرسو کې دا تپوسونه به کېدل که به نه کېدل اوس شته دا تپوسونه وایي شته اوس د طالبانو هغه نیوکې شته نشته نور څه غواړئ د الله نه اسلام را نه دی اسلام تعلق خو صوبې سره نه مرکز سره دی قانون سازي خو صوبه نه کوي مرکز کوي غل نه لاس پرې کول او قاتل ته سزا ورکول او زناکار له رجم ورکول دا خو د مرکز سره تعلق لري او صوبې سره تعلق نه لري د صوبې له هغه قسم نظام دی الحمدلله دغه دعا وکړئ چې الله دغه حزب ایکټ فوري واپس کړي چې د اسمبلۍ نه منظور شي نو انشاءالله څه ناڅه انصاف او څه کرپشن او رشوت معمولي نوعیت والا چې کوم مسایل دا ښکاره خبرې دي اوس پورې چا دا ستاسو د مولانا فضل علي صاحب د دلته کې خامخا وزراونه شکایت هم وي تاسو ته پته ده پنځم جمعه پورې مفت کتابونه په سکولونو کې ورکړی شو دا کارنامه اوس په 55 سال کې غریب له ښه کوم او غریب سره دا کوم غریب ته چا څه ورکړي دي دا کمال نه دی آینده دا فیصله چې جنکو دپاره لسم جمعه پورې مفت کتابونه دي ورپسې بیا دا فیصله چې هلکانو جنکو لسمه پورې مکمل مفت کتابونه دي ستا پیسه پتا لګي خوړل کېږي نه او قسم دې حقیقت درته وایم د وزیر اعلی صاحب په هاوس کې زمونږ کله اجلاسي
پورونه غوړېدلي کسبو والا پټکو والا یو ورمخ کې شي پکې جمع کوي پکې منځونه کېږي. ما ته یو هلته کې یو کس خبره کوله وایي مولانا صاحب دا هغه ځای و دا چې دلته به د سنګاپور نه ډمې راغوښتلې کېدې دلته به ګډېدلې شراب به تقسیمېدل. دا تبدیلي ده که نه؟ راځي اسمبلی کې خو څوک د بېدینۍ یو ټکي ووایي یو ټکي خو څوک د بېدینۍ په اسمبلی کې ووایي او داسې 100% نظام ټیک کول دا خو د اوټ په ذریعه راغلی وو. یو قانون شته یو هائی کورټ شته یو سپریم کورټ شته یو عدالت شته نو دا په سکندونو کې دا خبرې نه کېږي. خو انشاءالله اثر به ښي دومره اثر به وي د رب العالمین فضل و کرم دی چې نن کوم علما میدان ته راغلي دي او د هغې نه پس د خلکو ته پته مو لګېږي او د الله نه به دا سوال هم کوو چې رب العالمین په قومي اسمبلی کې زمونږ وزرا دي او که زمونږ ټول دي چې د الله تعالی الله نه یریدونکي علما جوړ کړي بیا به نظام بلکل ټیک ټاک هر څه به برابر شي. نو خبره مې دې پورې کوله د مامون الرشید صاحب متعلق چې د هغه څومره خلقو دا سلطنت هغه علماو او ورته وایي چې ته به ما سره اوس پاتې کېږې تا نه به قاضي جوړم وزیر به جوړم میلمه ورته وایي چې دا خو نه کېږي ولې وایي صاحب بس زما ستا نه کېږي اخر چې مجبور یې که خلق هم ورته وایي چې ادنا نوکرۍ لپاره خلک درخواستونه ورکوي تا ته بادشاه په خپله مینت کوي چې وزیر کوم دی قاضي القضات چیف جسټس ته نه جوړم ته انکار کوې وی بادشاہ سلامت زما ستا نه کېږي ولې نه کېږي وایي صاحب ته مسلمان یې ستا دا کابینې والا او پارلیمنټ والا او دا چې څومره علما او قاضیان ټول مسلمانان دي زه خو مسلمان نه یم. الله اکبر ته مسلمان نه ته څه شی زه خو یهودي یم. بدبخته د قرآن دغه علومو چې دا تا کوم بهترین تقریر وکړه ته دا هلته څه وایي زه یهودي الله خدای لپاره که ته ایمان راوړ مسلمان شه. وایي نه ما لکه یو سودار یو شک دی وایي هغه شک راوباسه څه خط شوي څه شک یې ووایه ما سره علما ناست دي هغې به ستا د هغه شک جواب وکړي که جواب یې درته وکړم بس مسلمان شک نه بیا زه وایي نه صاحب زما د هغه شک تعلق زما د زړه سره دی هغه بل چا سره نه دی خو که کله زما هغه شک الله وویسته بس ما به ایمان راوړي مسلمان به یم که ونه وه دغه یهودي ښیم لاړ د مجلس یو کال دوه پس بیا هغسې مجلس جوړ دی او بیا یو سړی راغی یا 2-3 کاله پس بیا یو خط راولېږه د سټیج هغه سیکرټري ته صاحب زه تقریر کول غواړم مامون الرشید نه هغه تپوس وکړو را ویې غوښت بیا هم هغسې لویه مجمع جوړه ده زرګاو خلک ناست دی مامون الرشید ته تپوس کوي خو زمانه تېره ده پکې نو دوی ونه پېژني چې دا هغه زوړ سړی دی هلکه د کوم ځای نه راغلی وایي صاحب یو مسافر په لاره تلل او شوق مې راغی چې د علمي میدان کې یو تقریر وکړم وایي په کومه موضوع به تقریر کې وایي زه به د قرآن حکیم د حفاظت په موضوع تقریر کوم دې آیت باندې چې انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ډېره ښه ده چې تقریر یې شروع کړه د هغې نه مخکې دا مسنون خطبه چې دا ما مخکې ویلی و نو دې کې خو د رب العالمین د توحید شهادت دی د وحدانیت چې الله یو دی شهادت کوم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت هغې اقرار دی پکې بیا تقریر شروع کړه بهترین هماغسې انداز کې یو علمي نو بادشاه د هغه سټیج سیټونه تپوس کوي هلکه دا هغه بل کالنی سړی نه معلومېږي وایي صاحب همغه دی دې بدبخته خو یې چې د یهودي یم او ده خو دا مسنون خطبه مسلمان ښکاري د تقریر اخلاص که بادشاه ورپاسې ځان سره کښېنه هلکه چې ورته پوسته نه کوو تا خو څه موده مخکې دلته کې د قرآن په علومو تقریر نه و کړی وي جي کړی مې ته هماغه سړی زوړ وې یو تا خو یې چې د یهودي یم اوس خو دې د شهادت هغه شهادتین د رب العالمین د وحدانیت او د نبی علیه السلام د رسالت اقرار دی وکړو وایي صاحب دا هغه وخت یهودي هم اوس رب العالمین ایمان را نصیب کړی دی ټول وایي الحمدلله ما دله ګوره وزارت درکو قضا مې درکوله یو لوی حیثیت او مقام مې درکو نو تا هغه وخت ایمان نه قبلو خو چې مونږ لاړو مسلمان شوې د هوښیار یې که قمقل وایي صاحب تا ته ما یو خبره کړې وه چې زما زړه کې یو سودا دی یو شک دی که هغه وه زه به مسلمان شم کنی نه کېږي هغه شک مې وته الله ایمان را نصیب کړو وایي څه شک دا کوم آیات باندې چې نن ما تقریر وکړو ما د قرآن ډېره جوړه مطالعه کړې دې کې د ما شک و چې رب العالمین فرمایي چې دا قرآن ما نازل کړی دی او د دې قرآن حکیم د حفاظت ذمه داري زما ده نو ماله کې دا سوچ کو چې دا تورات او زبور او انجیل او د دې نه مخکې دا څومره وړي صحیفې وغیره کې نازلې دي دا خو ټول الله نازلې کړي اوس د قرآن حکیم د حفاظت ذمه داري
الله تعالی غشته ده او دا هغه کتابونو د حفاظت ذمہ داری الله نه دا غشته دا ول او دا الله څنګه حفاظت کوي اوس موږ او تاسو چې د شی حفاظت کو صندوق کې بند الماره کې جننده ورته وو کوټه ولا جوړ کو څوکیداران په مقرر کو نو دا څه کوله دا چې قرآن حکیم ته چا جننده والی چې څوک غلا نه کی څوکیدار په مقرر کړي کوټه کې په دوه درې سپایان ودرولي که قرآن محفوظ دی نو پاکار دا چې تورات زبور انجیل الله کتابونه چې هغه محفوظ دي او که هغه محفوظ دي قرآن ولې محفوظ دی ورکه مې دا شک وی بیا مې خپل تجربه وکړه ویلان وی زب بهترین خوشنوی سیم کاتب اعلی نمونه خط زما د خشته نو ما تورات لیکه او ډېر ښه مزیدار خشته طریقې سره مې ولیکه او دا هغه مې غیر چاپیره مې پاغه باندې د سرو زرو په اوبو نقشو نگار وکړ او سرو زرو اوبو سره مې ولیکه خو یاره پاغه تورات کې مې پورا پریشن وکړ بعض آیاتونه مې ته وویستل د ځانه مې پکې ولیکل څه مې مخکې کړل څه مې وروسته کړل پورا ګډوډ مې کړ چې مې ولیکه نو دا یهودیانو عبادت خانې ته مې یوړو د هغې مدرسې ته او د هغې چې کوم د دین مشر و هغه ته مې پیش کړه چې دا تورات ته ما لیکلی خرڅوم که څوک اخلي هغه چې وکړ دا هغه خوښ شو چې دا خو تا ډېر خشته لیکلی دی نقش و نگار دی کړی دی یو وی زه اخلم بل وی زه اخلم او پې بولی شروع شو په هغه عبادت خانه کې او مو مانګي قیمت چې ما څه غوښتل نو په هغې خرڅ شو دنې خو کړ وی چې بار راووته پیسې مې جیب کې واچولې وی ما وی چې دا یهودیان هم د جهان خره دي خره غټ خره او ډېر قمقل دي دیارو پر خپل کتاب پوه نه شو دا خو ورته ما دا کتاب پورا ګډوډ کړی دی پورا پریشن مې والا کړی دی تحریف مې کړی دی او دوی ظاهري ډول تا وکتلو کتاب یې واغېسته یاره معلومیږي دا چې د یهودو سره خپل اصلي کتاب تورات نشته یعنی اصل چې چا سره دا هغې سره چې نقل مخامخ کې نو پته یې لګي روڼو که نه لګي اصلي تورات کوي دا زما نقلي به بس معلوم کړی اصلي ورسره نشته لاړم انجیل مې ولیکه امې پورا ګډوډ سایاتونه مخکې سرستو او سمې ته وویستل ځانه مې پکې ولیکل امې خو خوبصورته که او مزیدار مې ولیکه او نقش و نگار مې پې وکړو سرو زرو اوبو سره لاړم عیسایانو ته د هغې چې کوم لوی مشر پادري و هغه ته مې د هغې په عبادت خانه کې کېښود دا خرڅوم هغې یو مقدبل یو وي زه اخلم بل وي زه اخلم بل وي زه اخلم پوره مکمل طریقې سره بولی تو شوه او چې ما څه پیسې غوښتې هغې راکړی را رخصت شو وی ما وی چې دا پورا قمقل دی دې سره خپل کتاب نشته که اصلي انجیل ورسره وی دا زما دا نقل به ورسره اوس معلوم کړی معلومیږي دا چې اصلي انجیل محفوظ کوم په عیسی علیه السلام الله نازل کړی دی حدیث سره نشته او دا حقیقت هم نن عیسایان څومره د خپل کتاب خدمت کوي کله پیسې په زور شي که نه نو نن چې عیسایان د خپل عبادت خانې او د خپل کتاب څومره خدمت کوي قسم دی که دومره مونږ کوو لیکن الحمدلله زمون د مدرسو او زمون د قرآن د خدمت د زینو په مقابله کې د هغې هغه خدمت صفر د صفر هغې چې څه کوي یو زمانه کې عیسی علیه السلام نه پس د هغې هر یو شاګرد انجیل ولیکه یو وی دا اصلي دی بل وی دا اصلي دی بل وی دا اصلي دی او په سوونه انجیلونه جوړ شو هر یو د بل نه مختلف هر یو چا به عیسی علیه السلام نه مې خوب کې لیکلی دی چا به په ویښه مې ته لیکلی دی په سوونو انجیلونه شو یو کې یو څه دي بلکې بل څه دي بلکې بل څه دي بلکې بل څه دي نو دا روم د هغوی د مذهب یو پایتخت و هغه زمانه کې رومیه به یې ورته وي دا ایټلي والا هلته کې دوی یو اجلاس وکړو په دې چې مشر کم پوپ پکې ناست و اخر کې څو میاشتې هغه اجلاس کېده دا فیصله وکړه چې دا ټول انجیلونه جمع کوو ځکه یو کې یو څه دي بلکې بل څه وایي که چا سوال وکړو نو موږ به څه وایو چې د الله هغه نازل کرده انجیل پکې کم یو دی نو دا ټول به وسوځو ختم به کو یو به پکې پرېږدو چې ټول را جمع کړل وي خوس به پکې پرېږدو کم یو سوده وکم نو په دې فیصله ګوټ ګوټ نه انجیلونه جمع کړل لوی میز بیا جوړ کړ څومره پادریان ورته ګیر چاپېره کېناستل او هغه انجیلونه اناجیل ټول په هغه میز کېښودل او فیصله وکړل همیز بړاقو نو چې کوم ته پرېوتل هغه غلط و چې کوم پې پاتې شی به ټیکي قراندازي پې کول نو خدای ته هم چغې ووالې عیسی علیه السلام ته هم چغې ووالې چې موږ نه ستا هغه اصلي کتاب روک دی خو دا میز رقو دا امداد را سره وکړه چې کوم اصلي به پې پرېږده چې کوم نقلي به چې هغه ته وګورو الله خو داسې نه کوي میز یې لقو نو چې میز لقی خو پرک پیالې غورځېږي کتابونه ترې پرېوتل اخره کې څلور پاتې شو نو چې د مشر پادري وکتل چې څلور پاتې دي
نو ډبې میز له ورکوي لکه نور مړه کوي. هغوی ورته وایي صاحب څلور دي، لږ لقو چې درې ته پرېږدي چې یو پاتې شي. خدای م بېخوباسه ټول غاړو کې پراته دي، که یو رقم ورکړه څلور واړه غورځېږي، بې کتابه به پاتې شو. نو زه اکثر طالبانو ته وایم چې په قرآن دادی د کوم څیز انتخاب وشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم فرمایي که نه تصدیق یې مه کوئ، محرف دی، پکې ډېر لیکلي شوي دي د ځانه. تکذیب یې مه کوئ، د رب العالمین اصلي مضمون هم پکې شته دی. وی خیر پوه شم چې انجیل هم اصلي نشته، ګنې دا نقلي ده، ما به دې ورسره معلوم کړی وي. وی لرم قرآن حکیم مې ولیکي، هم یې پوره ګډوډ کړ، یو صورت مخکې بل وروستو، بعض ایتونه مې وویستل ځان مې پکې ولیکل، ښه خشته مې کو، په دې غاړو مې ورته د سرو زرو نقشو نګار وکړ. یو مې د دین یو مدرسې ته، یو عالم ته، مثلا مولانا صاحب حافظ فضل منان صاحب ته، یا بل مدرسې ته، هغه زمانه کې چې کوم دا قرآن خرڅوم که څوک اخلي چې هغې وکړه واقعي لکه ډېر لوی خدمت دې کړی دی، خواري دې کړې ده، او سرو زرو اوبو سره دې نقشو نګار کړی دی. یو یې زه اخلم، بل وایي ورېږه مولانا صاحب لږ غوندې وګورو، تا سین خشته قرآن لیکلی دی، او چې حافظ صاحب سین کولاو کړو، لکه دې کې خو درنه غلطي شوې ده. ولې دا سورت دوحا خو مثلا د 13مې پارې دی، دا خو دې په 3مه کې لیکلی دی. سړی پوه شو چې د یو غلطي خو یې ونیوله، وایي چې بل ځای کولاو کړه، لکه خدای تبا کړه، زموږ قرآن پر ټوکې دې شروع کړي دي. ولې ظالمه دا سوره یاسین خو 22مې 23مې نه د لومبۍ سپاره کې لیکلی دی، دا دې څه کړي دي چې بل ځای کولاو کړه. خدای دې تبا کړه، سورت الرحمن کې خو د ځانه تاسو وردن نه کړي دي، اصلي آیتونه خو دې غیب کړي دي، دا دې خندا را پورې کې زموږ قرآن کې تحریف دې کړی دی. طالبان ته یې نیسئ، خو چې طالبان راته مټې ووهلې که نه، ما وایي چې که دې ووهلې بابا خو د قبر کې د بیا د فرشتو د وال وړو ضرورت نشته. دا ځکه خو امریکې ماشومان چې قلاري امریکا کې ماشومان جاړي، طالب راغی ماشوم زر غلی شي، دوم راغی طالبان غریبانان شهیدان شو، طالبان لاړل شهیدان یې کړل، وطن یې لرې کړل، خپل زور استعمال که. خو یاره دا امریکې د یهودي او د عیسائی په ذهن کې اوس هم د طالب شته که نشته دی؟ اوس هم چې د هغې هغه کلیدي پروګرامونه وي، نو څومره حفاظتي اقدامات کوي، طالبان را نشي. د هغې په زړه کې یو یاره پرته، یو تصور پروت دی، لکه څنګه چې د مخکې کفري او باطلو قوتونو په ذهن باندې د ایوبي سلطان صلاح الدین ایوبي یو زلزل پروتو، او د محمد ابن قاسم یو زلزل پروتو، او زمونږ د مجاهدین یو زلزل پروتو. نن بیا هم د دې ظالمانو په ذهنونو کې هغه تصور پروت دی. دا طالبان او دا مجاهدین او دا خلق دا د هغې حقیقي وارثان ګڼي، د هغې تاریخ ورته مخکې پروت دی، چې که دا وراثت د هغوی شي او دا تاریخ بیا جمع دی شي، نو بیا خو زمونږ یهودیان او عیسایان خو تباه و برباد دي. نو به هر کیف چې نیسئ طالبان ورته مټې ووالې، نو دی خو پوه شو که دیو ونیوم خو یو الله به مې ته خلاصوي. نو کله خلاص شوم ته وی صاحب صبر وکړه، دا ما قصدن کړي. ولې دې کول؟ ما دا معلومات کو، دا مې قصدن کړي چې تاسو مسلمانانو سره اصلي قرآن شته که نشته، محفوظ ما ته پته ولګي. دا حقیقت دی، یو قرآن کې زر څو تجربه وکړه، مخکې وروسته وکړه، پکې څه قسمه تحریف تبدیل چې کوې وکړه، خو چې حافظ یې اول کې نه به پې پوهېږي که نه به پوهېږي. سوره فاتحه ده تاسو ټول ته یاد ده، نو که څوک ته مخکې وروستو آیاتونه ووایي نو ما ته به پوهېږي که نه پوهېږي، اصل شی سره پروت دی. وایي پوه شم چې واقعي قرآن حکیم د الله کتاب دی او رب العالمین دا محفوظ ساتلی دی. بېشک شک مې ختم شو، ایمان مې راوړ، مسلمان شو. دا حقیقت دی. دا لوم دیوبند ته یو پادري چیلنج ورکړی، په تاسو وایئ چې دا قرآن محفوظ دی، قرآن نه دلیل ښایي چې انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. نو دا خو د قرآن د حفاظت دلیل نه دی، لیکن خو د قرآن ذکر نشته. انا نحن نزلنا الذکر، انا نحن نزلنا القرآن یا فرقان نوم خو نشته ورکې، دا خو زمونږ هم دلیل دی. زمونږ تورات او زمونږ انجیل او دا هم نصیحت دی. دلته نه معلومه چې الله فرمایي چې انا نحن نزلنا الذکر، ما هم نصیحت نازل کړی، عظیم نصیحت. زه خپل تورات ته عظیم نصیحت ویم، زه خپل انجیل ته عظیم نصیحت ویم. نو دا خو ستا دا آیت خو زما د کتاب د حفاظت هم دلیل دی، زمونږ کتابونه هم محفوظ دي، ستا قرآن نه معلومه دي. لوی غوبل جوړ شو چې خدای پاک اوس به څه کړي،
شیخ الهند صاحب رحمت الله علیه دا ډېر لوی لوی اکابرین هغه دا دور کې چې څومره د دیوبند زمونږ اکابرین دي هغې ټولو ته چلنج میلاو شو یو لوی سټیج مقرر شو یو عالم راغی هغه یو طالب ځان سره راوست رپورټ یې د صرف بوهایي طالب د میزان الصرف هغه راوست وی دا سړی راوړی دا یهودي د سره موږ مقابله کوو دا معصوم طالب به ورسره مقابله کوي لوی سټیج جوړ دی او خلک ورته ناست دي هغه پاسېده او هغه وی دا زما مقابله طالب نشي کولی چېرې نشي کولی لوی ملا دی راوځي تاسو دې آیت نه د قرآن د حفاظت ذمه داري معلومه وي دې آیت نه معلوموي چې انجیل هم محفوظ دی لکه الله وی ذکر مونږ نازل کړی دی نصیحت هم نازل کړی دی د هغې حفاظت مونږ کوو نو قرآن هم نصیحت دی تورات زبور انجیل هم نصیحت دی مولانا صاحب د هغه طالب نه تپوس کوي هغه کوټې چېړې نه ورته یې بچې دا نزلنا دا د کوم باب سره تعلق لري څه صیغه ده هغه سر بوهایي طالب نه تپوس کوي اوس خو صاحب الغټ طالباني قسم دی هغه دور لاړه ما یو ځل په درس کې طالب نه تپوس وکړ شریعمي په درس کې تخالف سیبویه اخفش دے کے راضی رہا کافیہ کے میں دا سیبویه کے راہی ضمیر چا تراجی رہے چا بویه اخفش تراجی رہے چا بویه سیبویه تراجی رہے اگر دور رہا گئے پتہ نہیں لگی تو دے کہ امتحان اغشتا دا ہدایت تپوس بی طالبان یو تعلیم اسم کیمیں نو میں اور گو بار تپوس تا نکو میں ہدایہ اخیرین تیرے استاد نوے میں دا تپوس دا نکو کہ اخیرین کم دیتا رسول ہے غلی شو چې غلی شو مې دا تپوس در نه کوم د هدایه اخیرین د کم یو فن سره تعلق لري په فقه سره مې کم ځای پورې ویلې دي تصورات ختم کړي یا له یوې تصورات نیمې ته رسول دي نیم پاتې مې دا غریب دا پته نه لري هدایه ته ګورو تصورات ته ګورو تصدیقات ته ګورو هغه عیسی ګوجي طالب نه تپوس کوي بچي دا څه صيغه ده کم باب سره تعلق لري باب تفعیل سره نزل ينزل تنزیلا معنی څه ده وی معنی خدا دې چې مونږ لګ لګ نازل کړ نزلنا الذکر مونږ لګ لګ د موقع مناسبت سره لګ لګ نازل کړ مناسب ورته وی ستا جواب د نزلنا نو شو څومره کتابونه چې الله نازل کړی دي قران نه مخکې ایو ځل غون نازل شوی سوا د قران حکیم نه چې دا رب العالمین د موقع په مناسبت د نبی علیہ السلام په ځل باندې لګ لګ نازل کړی نو کدینا قران نو مراد شوی نزلنا بنو ویل الله انزلنا لفظ به استعمال شو به انزال دوه لپاره استعمالېږي یو لپاره حقیقت بل لپاره مجاز خو نزلنا لفظ دا معلومیږي مونږ لګ لګ دا نصیحت نازل کو نو لګ لګ چې کوم نصیحت عظیم نصیحت نازل دیغه قران حکیم نو دا ذمہ داری رونو الله په خپل ذمہ غشته ده دا حقیقت ده او دا مدرسې دا حافظان دا مشومان دا قاریان دا طالبان دا حفاظت ذرایع او اسباب مقرر کړي اګه چا زړه غواړي کنه غواړي څوک خپره کې خوشاله دي خدا قران با الله ان شاء الله د دې په ذریعہ باندې تر قیامت پورې محفوظ ساتي دا مدرسې موږ چې مخکې رالو دا مدرسه دا څه نه و اوس چې رالو دا مدرسه په بل شکل ده او حافظ سے پکېلانه مو کې موږ رسید بکو چندې هم نه غواړو جوار او غنم هم خلقونه نه غواړو اخلاص سره چې کار کیږي امداد بسوک کوي جواب راکړي الله وکړي ما خدا ته چې حفاظت الله کوي خدا صرف ذرایع دي اسباب دي هغه ذرایع او د اسباب په اړه کې به مونږ لګیاو دې مدرسو سره امداد وکړو بهر کیف یو مرګي تاسو کړی دا ډېر وګت جواب دی چې سپیک څه شي دي او دې کې څه شامل دي دا خدا سي او شعر نامون غلاس نه وته دي دې کې یو صوبایي محتسب وي هغه سر بخپل عمله وي خپل دفتر به او بیا د صوبایي محتسب نه لاندې با په ذلو کې محتسبین هر ذله کې یو محتسب وي هغه سر بخپل اداره وي او بیا تحصیل کې به محتسبي هغه سر بخپل اداره وي او بیا به د ذلو په سطح باندې د تانه په سطح باندې یو کمیټي وي هغه کې مختلف خیال ولا کسان هغه مشرب عالم دا هغه کار بسي دې کار بدای چې پر وطن کې پر صوبه کې کم کرپشن دي رشوت دي او دا کم په ناجایزه طریقه د حکومت مال والدي یا د یو بل مال والدي دا غصت دی باب یا د معمولی نوعیت والا مقدمه کې راکم استاپا عدالتونو کې پکلونو پرتی دی نه حل کېږي دا غي فوري فیصله کول
هغه له موږ دا ټیم مقرر کړی چې محتسب به میاشت کې دنه فیصله کوي. هغه بیا صوبایي محتسب تعطیل کیږي، صوبایي محتسب بافته کې دنه فیصله کوي. دا یو نظام جوړ کړی دی. هغه ته هر سړی رجوع کولی شي. یو عام انسان زی او ته رجوع کوي چې دفتر کې مان رشوت غواړي یا مسلمان رشوت واغشته یا دلته کرپشن کیږي، دا سړک جوړیږي دې کې دا پیسې خورد بول کیږي، نو محتسب د په درخواست باندې یا از خود په خپل هم دغه نوټس اغشتي شو دغه انکوایري کولی شي. یو پلار سره زوی ظلم کوي، یو ورور سره ورور ظلم کوي، یو گاونډي سره گاونډي ظلم کوي، اوس خو جلاش عدالت ته درخواست ورکړه ځان په خپل کار وکړه. اکثر دینو کې مړیو شي مړې او څوک دعوه نه کوي، ویل درته مړې پروت ته دعوه کوم نو بلغم کې ان خلک د مړی څوک دعوه نه کوي پولیس سره، نو پاتې لا د دیوال او د خښتې به څوک دعوه وکړي. یو ډېر مزیدار خښته نظام جوړ کړی دی، خو تر ننه پورې زه حقیقت درته وایم موږ په هغې کې ناکام یو. هغه ناکامي زموږ دغه ځای کې ده چې له اسمبلی نه پاس نه دی، او اسمبلی د راتلو نه مخکې ګورنر صاحب دستخط هغې کې ضروري دی. او انشاءالله دې الله خو زموږ امید دی نن زموږ د وزیر اعلی صاحب بیان راغلی دی چې یاره موږ کوشش کوو هر څنګه چې دا موږ اسمبلی ته راوړو. او زما ته چې څونه قانون معلوم دی، یو ځل به ګورنر صاحب ته ځي چې هغه ته لاړ او هغه دستخط نه کړي دوباره به ورځي، نو دوباره بیا ګورنر صاحب ته دستخط وکړي که ونه کړي نو بیا حکومت دا اسمبلی ته راوړی شي. دوه ځله هغه ته تللی دی، امید لرو انشاءالله لکه امن و امان چې څنګه زموږ ذمه داري ده، د صوبایي وزیر اعلی ذمه داري ده، دا د ګورنر صاحب هم ذمه داري ده. نو امید لرو انشاءالله چې هغه به دستخط وکړي، لکه دې سره تعلق د مالیاتو د نظام هم دی. نو چې دغه دعا کوي چې دا حزب اکټ دا رب العالمین د دغه اسمبلی نه منظور کړي، نو انشاءالله چې بیا به د صوبې له سطح څه تاسو په نظام کې تبدیلی محسوسه کړي. بهر کیف تاسو خبرې مې ستاسو خدمت کې عرض کړې او ډېر خوشحاله شوم د دې مدرسې د آبادي چې مې ولیدله، د ګڼو طالبانو دا شمېر مې ولیده. نو حقیقت دا مسلمان هم دې ته و چې هغه د خپل کتاب د قرآن یا د دین په بالادستی او په طریقې خوشحاله شي. په دې یوازې نه تاسو ټولو په دې خوشحالي محسوسوئ او امداد به هم کوئ. ته مولانا صاحب بار بار هم تاسو ته ووایي چې نه زه چنده نه غواړم، زه ګرځم نه، نو دا خو هم نه دي ویلې که نه که تاسو راوړه واپس کوم هم نه، دا خو دې نه دي ویلې که نه دا ټکې ګورې پکې نه دی ویلې. دی وایي زه نه ګرځم یا سفیران نه ګرځم، دا لفظ یې ویلی دی. او دې نه دي ویلې چې که تاسو راوړه زه به واپس کوم، بلکې زما خو دې سره اتفاق نشته. حافظ صاحب دا دې ناست دی، دې سره اتفاق نشته. باقاعده سفیران چې کوم امنا دي امینان هغه چندې پسې ګرځول پکار دي. داسې بعضې خلک دي چې هغوی 50 روپۍ 10 روپۍ 20 روپۍ زړه کې وي چې زه مدرسې له ورکړم، خو هغه غریب یو پوټې لږ حیا محسوسوي چې دا پیسې لږې دي نو زه نشم وړی، نو که مدرسې له طرف نه سفیر ورپسې لاړ شي نو دا به د هغه د صدقې لوی سبب شي، دا د هغه د چندې لوی سبب به شي. نو که داسې امین سفیر وي او امینان وي او هغوی بهر چنده غونډه کړي د مدرسې دپاره، نو دا زمونږ د دارالعلوم دیوبند دپاره هم یو سب دغه دی، دارالعلوم حقانیه هم داسې کوي، نور لوی لوی مدرسې هم داسې کوي. نو زما په خیال کې دومره استغنا نه ده پکار. ټیک ده، دا زمونږ یقین دی چې الله به مدرسې چلوي، خو یاره دا سلسله دا هم جاري ساتل پکار دي. نو الله تعالی اخلاص خو ډېر ښه شی دی. یو سړی دا وایي چې زما لوی اخلاص دلته ناست یم او مدرسه به الله چلوي، نو الحمدلله دا هم ناممکنه نه ده، ممکناتو کې ده. خو نه، یو سلسله کې د اکابرو په کومه طریقه را روانه وي هغه سلسلې سره اتفاق ښه خبرې. رب العالمین دا مدرسه کامیابه کړي، الله یې د حافظ صاحب مولانا صاحب په علم کې او په دغه سایه کې برکت پیدا کړي، او دغه بچي دا ګلونه چې کوم نن حافظان جوړ دي او دا د اغیارو په سترګو کې دهشتګرد دي اصغري، رب العالمین دی دین د دین د قرآن د خدمت او دغه توفیق ته الله ورکړي، والله زموږ د علما او زموږ د دینی حلقو حفاظت په خپل نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله. درانو محترمو اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په आवाज دا 135 نمبر کیسټ ډک شو چې په دې کې تاسو د مامون الرشید او د يهودي واقعا اوریدا. دا و تاسو ته پیښور ښار کې بیرون کچره گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12.